درنو مینوالو السلام علیکم، ستړي مشئ. د نصیب ناول اوومه برخه چمتو ده. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ. واوره ساحله، که بیا دې راته لیک ولیږه، دا ځل یې خلکو ته ښکاره کوم چې قصه ختمه شي. د قلم نوکه یې ښکته کړه او د زبند سره د لیک بیرته هغې ماشومې ته په لاس کې ورکړل او قهرجنه لهجه یې هغې ماشومې ته وویل: واوره جلۍ، لیک او د زبند بیرته په همغه هلک وسپاره، نو ترې ځه چې بیا څه رانه وړې. د ماشومې خوا هم بده شوه، هماغسې وکړل. ساحل چې واپس شوی خط ولیده، ډېر د ناراحتۍ او سویلې یې وکړلې. لومړی خواشینی، بیا په ژړا لاړ قبرستان ته، تر څو خپلې شهیدې مورجانې ته خپل ډک زړه راتش کړي. قبرستان ته په رسېدو سره سم د خپلې شهیدې مورکۍ د قبر په شناخته لاس کېښود او داسې ورته ګویا شو: وا مورې، ته خو اورې؟ ای مورجانې، ستا ټولې هیلې مې پوره کړې. تا ویلو چې زوی دې معلم شي، ډاکټر شي. هغه دواړه هیلې دې پوره شل مورجانې. ستا په خوښه مې کوژدن وکړه. اوس ته هم نه یې راسره مورجانې. زه چاته وژاړم مورجانې؟ زه چاته وژاړم؟ ځکه خو ستا څنګ ته راغلم. پوهېږې زوی دې نن ډېر ځورېږي، ډېر زیات ځورېږي. د اوښکو وچولو والا یې څوک نشته مورجانې، هېڅ څوک نشته. ته راته ووایه مورجانې، څوک به راته د زړه تسلي راکړي؟ ها پاسه مورجانې، هله نو پاسه. زه ډېر یوازې شوی یم مورجانې، هیله کوم پاسه، پاسه مورجانې. هغه سیال چې زما په راتګ به یې شکرونه ایستل، نن دومره په زړه سخته شوې. زه خو وایم د هغې په سینه کې زړه نه، بلکې تیږه ده، تیږه ده، تیږه. کلونه تېر شول، یوازې دوه خبرې را سره ونه کړې. مورې ته خو اورې، ته خو اورې زما غږ مورې؟ دا زه به اوښکې پاکې کړم مورجانې. ته تشویش مه کوه، ته تشویش مه کوه مورجانې. زه باید مبارزه وکړم د خپلې کورنۍ لپاره. چاته به اجازه ور نه کړم چې زما په څېر د هغوی ژوند تباه شي. سترګې پاکوم مورجانې، خپل تېر ژوند د قلم په ژبه زه به ټولو خلکو ته پیغام کړم. مورجانې، ژمنه کوم ستا په لمن به تور داغ ونه لګوم. بېغمه شه مورجانې، هېڅکله به د پیغور سبب نشم. ستا په نوم به خپل ژوند ته د پای ټکی کېږدم. اوس زه ځم مورجانې، هلته مې پلارجان راته په انتظار دی. هغه له ځان سره کور ته وړم. مورې ته پوهېږې، تا خو یو بل مسؤلیت هم راته سپارلی، د کشر ورور او خور د روزنې مسؤلیت. هغوی راته په تمه دي. صحرا یادوم، باید د هغوی لپاره ژوند وکړم. زما نصیب کې شاید همدا لیکلي. خو مورجانې، تا ته مې کوم پیغور نه دی پرېښی. زه د هغې ژوند
نشم تبا کولی ځکه چې ډیره مینه ورسره لرم. یو بله خبره چې هیڅکله مې تاته نه وویلې مور جانې، چې زه د سیال سره ډیره لیونۍ مینه لرم، خو ستا خوښه ما قبوله کړې وه. څنګه به مې ویلې وې؟ ستا به زړه ماتېده چې ته خفه اوسې، نو زه بیا څنګه خوشحاله اوسېدی شم؟ په وروستیو خبرو کې ساحل ډېر وژړلې. د مور په خوښۍ کوژدنه وکړه ځکه چې خپله مینه یې د مور سره هیڅکله نه وه شریکه کړې. له قبرستانه پاڅېده، همداسې په ژړا لاړ د کوژدن مراسمو ځای ته. مراسم خلاص شوي وو. پلارجان یې له ځان سره واخیست او ښار ته ولاړ. ارمانه د ساحل ژړا هم هدیره کې ډېره بوږنوونکې تاثیر لري. اخ ارمانه، نږدې و چې ساه مې بنده شوې وې. هو روبینه جانې، په واقعیت ډېر دردونکی حالت دی. ارمانه پاتې برخه یې؟ هو درته وایم، کله چې دوی ښار ته ورسیږي ناڅاپه د هیلې زنګ راشي. ساحل د موبایل ښي لوري سور رنګه توکمه کېکاږله او موبایل یې پرې مصروف کړو. په سوچ کې شو تر څو یو نوی پلان جوړ کړي، د ځان په ګټه او هم د هغې مینهوالې په ګټه. بیرته یې زنګ ورته ووهه. هغې سمدستي اوکې کړو. بلې جان، سلام علیکم. ښه کور ته مو خیرت دی؟ وړه زهرا او پلارجان مو څنګه دی؟ هغه ښه دی؟ د یوې شېبې لپاره سخت خواشینی شو. دا چې څه اوس کوي؟ ځواب یې واوره روبینه خورې. ښه وروره، متوجه یمه. وعلیکم سلام. هیلې ته ښه یې؟ کورنۍ مو ټول ښه دي؟ مننه جان مې، ټول ښه دي. د الله جل جلاله فضل او کرم دی چې ښه دي، پوښتنه لرم. هغې په خوښۍ ځواب ورکړ. هو جان، خو ووایه که نه؟ درته وایم، ما سره څومره مینه لرې؟ او ساحله، د حد نه زیات. تا لپاره کور هر څه پرېښودی شم. بیا سمه ده هیلې، سبا سهار 7 بجې ته خپل ځان تیار کړه، زه درپسې درشم که ته پخپله راځې؟ آخ جان مې، زه څنګه درشم؟ باید راپسې راشي. سمه ده هیلې، زه به درشم، خو ادرس راکړه راته. سمه ده، زه ناروغه هم یمه. څنګه چې لغمان کس پورې ورسېدې دلته صحت عامه پوښتنه وکړه، عمومي دروازې سره درته درېږمه. سمه ده، زه هم کار لرم. ښه وخت. ولې داسې بیړه لرې جان؟ هیڅ، ومې ویلې کار لرم. په نه زړه هیلې ورته وویل. سمه ده جان مې، مننه کوم. ښه وخت ولرې. ساحل ډېر خوابدی شي. ډېر زړه سوځونکي خیالات ورمخته کیږي ځکه چې یو نوی ګام اخلي، تشویش ورسره ډېر وي. وروبینه، ته به هم فکر کوې چې ساحل څه کوي اوس؟ هو ارمانه، زه خو دې ته حیران یم، څنګه ناڅاپه داسې اقدام یې وکړ. هو ما هم داسې فکر کولو چې ساحل باید دا کار نه وی کړی. بالاخره شپه تېره او سبا شي. پوره 7 بجې کې د هیلې ورته زنګ راشي. ساحل خپل ګوشي ته ګوري، د هیلې شمیروي. موبایل پرې مصروف کړي. لومړی اوږد ساه واخلي، ځان ځیږ کړي او بیا ورته زنګ ور ووهي. موبایل د هیلې لخوا اوکې شي. سلام علیکم جان. وعلیکم سلام. څنګه چل دی؟ چیرته یې په خیر؟ ساحل ورته وایي. خیرت خو دی، زه خو کور کې یم. ولې؟
ولې چیرته اوسم؟ جان څه شوي؟ هیڅ نه دي شوي. وهیلې تا څنګه داسې ناڅاپه پرېکړه وکړه چې تا پسې درشم؟ خو تا وویل که نه جان. جان ولې داسې کوي؟ اوس نه راځي؟ ما خو د دې لپاره وویل چې ته به لږ سوچ وکړې، خو تا هیڅ د خپلې کورنۍ په اړه، د هغوی عزت او زما عزت او ابرو په اړه هیڅ توجه ونه کړه. تا ولې؟ هر څه به خاورو سره خاورې شي. په دې هر څه پوهېږم جان، خو بیا هم تا نشم پرېښودی. ګوره هیلې، ما ته 5 دقیقې غوږ شه. هیڅ کومه پوښتنه به نه کوې. که پوښتنه مې وکړه فقط په هو او نه کې ځواب راکړه، تر څو چې زما خبرې نه وي خلاص شوي. تر هغې پورې غوږ شه. سمه ده؟ ځواب دې را نه کړو. هیلې تا ته وایم، سمه ده؟ سمه ده جان. واوره هیلې جانې، الله تعالی په خپل نصرت سره ته د خپلې مور جانې په نس کې پیدا کړې. 9 میاشتې شپه او ورځ ته یې په خپل نس کې وساتلې. د هغې دا تکلیفونه ته څنګه هېروی شي؟ تا نه پوښتنه کوم، مور او پلار در باندې کوم ظلم کړی؟ نه جان. له ورونو خفه یې؟ نه. وړوې لویه شوې، کالي سپلک د سیالۍ هر توکي آیا تا ته نه دي رسېدلي؟ هو، هر څه رسېدلي. نو په دومره نعمتونو چې هر څه درته رسېدلي هم دي، د خپلې کورنۍ غار عمره احسانونه پرتا دي، دا ټول زما په مینه قرباني کوي؟ نو څه وکم جان؟ واوره، هغه پلار چې ته تر دا مهاله لویه کړې، تا ته یې جوړه جامه درکړه، اوس د هغه د عزت شمله خاورو سره خاورې کوي؟ هغه ورور چې په تا غیرت کوي، ستا د عزت ساتلو لپاره په تا ننګ کوي، د اسمان تیږې ته خپل سر نیسي، د هغه غرور هم ماتوي؟ ځواب راکه. د ساحل دغه درنو خبرو ډېر ورباندې تاثیر وکړ. په ژړا شوه. ښه یې وژړلې. هغه هم پرېښودله چې ښه وژاړې، تر څو زړه یې سپک شي. شیبه تېره شوه. ساحل بیا پرې غږ وکړ. اورې؟ هیلې ځواب ورکړ. هو، اورمه. آیا غواړې زما لپاره خپله کورنۍ خفه کړې؟ د هیلې ژړا زور واخیست. نه 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 غواړمه، نه نه. شیبه یې پرېښودله. ژړا یې ختمه شوه. هیلې اورې؟ اورم. آفرین، تا ښه پرېکړه کړې. ښه پرېکړه دې وکړه. نو زه هم د خپل عزت او وقار او خپلې شهیدې مورجانې لپاره دغه شرم او پیغور نه غواړم. مننه چې ما سره مینه لرې. نور بس نصیب نو. هیله خاموشه وه. بس ورو غوندې موبایل د هیلې لخوا قطع شو. ساحل هم ډېر خوابدی شو، ډېر خفه و، خو په یو شي باندې دې ډېر زیات سوچ کولو چې باید ژوند یې تباه نه شي، ځکه د ساحل په زړه کې یوه نجلۍ وه، هغه هم سیال جال ورته جوړ کړی و. ساحل یو پارک ته لاړ. هلته د سیال لپاره ښه په چغو چغو یې وژړلې. بیرته ستون شو. کور ته لاړ. په بله ورځ د ذهني آرامښت او د بېوزلو وړیا درملنې په پار خپل 2 ملګري 2 ښځینه ډاکټرانې هم له ځان سره کړل. په ګډه یې د هغوی سره مشوره وکړه
ترڅو په دغه سیار کلینیک کې ورسره ګډون وکړي. هغه یې ورسره ومنله. ډاکټر ساحل 2 موټرې چمتو کړل. یو یې خپل و، بل یې هم په کرۍ راونیوه. خپل ټیم یې تشویق کړ ترڅو په ورین تندي د کلیوالو خدمت وکړي. 2 کارتنه سیروم، نور اړین درمل یې چمتو کړ او د خپل موټر په ډاله کې واچول. د خیوې ولسوالۍ په لور یې حرکت وکړ. رسېدو سره سم په جومات کې اعلان وکړ ټول هغه بېوزله ناروغانو ته خبر ورکول کیږي چې د ښار څخه د صحت خیریه کلینیک ټیم راغلی ترڅو ستاسو وړیا درملنه وکړي. لر او بر کلو څخه خوار مسکین غریب ولس راټول شول. د کلي ملک خبرګون وښوده. دا څنګه؟ زه خبر نه یم او په کلي کې وړیا درمل ورکول کیږي. عاجلې ولسوالۍ خبر کړه. په کلي کې ځینې ځوانان د ډاکټر صاحب فیسبوکي مینوال ملګري هم خبر شول او د ملک په خلاف غبرګون وښوده. ملک ته یې وویل ورشه ملک صاحب، نفاق ته اړتیا نشته. که درمل ته مو ضرورت وي تا ته به هم درکړي. ولسوالۍ ته او نورو ته ضرورت نشته چې شکایت وکړي. پرېږده چې غریبو خلکو ته خیر ورسیږي. له 4 کلونو راهیسې موږ د ډاکټر صاحب ټولنیز فعالیتونه ګورو. ښه یې پېژنو چې د ډېرو بېوزلو ناروغانو جراحي عملیاتونه او بیا د هغوی وړیا درملنه هم کوي. پرېږده چې دغه کورنۍ ته خیر ورسیږي. ملک غلی شو. داسې غلی شو لکه ډېرو کسانو چې ملامت کړی اوسي. له ډاکټر صاحب څخه یې بخښنه وغوښتله. بیا ډاکټر صاحب ورته درمل هم ورکړل او رخصت یې کړ. له لرې سیمو څخه بېوزله خبر شول. په لږه شېبه کې لسګونه ناروغانو مراجعه وکړه. داسې ناروغان هم راغلل چې ساحل به ورته ډېر خفه شو. چاته به یې سیروم تطبیق کړ او چاته به یې درمل ورکول. د دغه سیار کلینیک هدف دا و ترڅو داسې کوم مستحق ناروغان پیدا کړي چې خدمت یې د زړه له اخلاصه سلسله وړیا درملنه یې وکړي. ساحل داسې نجونې هم ولیدل چې شتمن ول. د دې ترڅنګ د کلي ملک لورګانې هم ولیدل چې سره او سپین وو. ډېر خوابدی شو چې دا خلک ولې د بېوزلو حق ته ناست دي. ساحل یو ښځینه نرسې ته اشاره وکړه. هغې ته یې وویل هله خورکۍ، هغه زړه مورکۍ چې دیوال ته یې ډډه وهلې د هغې لومړی غم وکړه. نرس عاجل هغې څنګ ته ورغله. بېرته اشاره وکړه ډاکټر صاحب مورکۍ شدیده تبه لري. هغه پاڅېده، ژر څنګ ته یې ورغی، په غېږ کې یې اوچته کړه، په یو کټ کې یې واچوله. درملنه یې ورته شروع کړه. د روغتیا احساس یې وکړ. کله چې په تلو شوه ساحل ته یې لپې لپې دعاګانې وکړې. ساحل یاده مورکۍ له تندې ښکل کړه. بیا یې ورته نرۍ مسکا په خپل ګلورین څېره یې تېره کړه. د ناروغانو په منځ کې فاطمه ناسته وه. دا هغه جلۍ وه چې 2 کاله مخکې د ډاکټر ساحل خور زهرا څنګ ته تللې وه. هغې ته یې ویلي چې ساحل ډېر ورته ګران دی. د نصیب ناول 2مه برخه هم دومره وه. تر بیا چې 8مې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تاسې په لوی سختنتاله سپارم. اللہ ممل شه. कितना हसी चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसी चेहरा, कितनी प्यारी आंखें.